غازی امان الله خان اعلی حضرت غازی امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او په افغانستان کې د بارګزو د حکومت د مؤسس امیر دوست محمد خان کودی دی چې په 1891 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی دی. په شاهي دربار کې په ډیر ناز لوی سو، د چې شی او کین لاس وپیژنده. په دې هم پوه سو چې زموږ په ټولنه کې کلکو ملي او دیموکراتیکو بدلونونو ته اړتیا سته. د په همداسې قوي روحیې سره وده کول، ښوونځي ته ولېږل سو او د وخت له نامتو استادانو یې زده کړه وکړه. محمود طرزي او د امان الله خان مور چې د سراج الخواتین لقب ورکول سوی وو، د امان الله خان په روزنه کې ځانګړی رول درلود. غازی امان الله خان د خپل پلار دریم زوی و. ټینګ عزم او پخه اراده درلوده. منځنۍ ونه، غنمرنګه څېره، تورې غټې سترګې او لنډ بریتونه یې درلودله. ډیر ذکي، ژر پوهېدونکی، ظریف او نکتهدانه و. اغېزمنې خبرې به یې کولې او چې کله به یې خبرې پیل کړې نو مقابل لوری به یې ډیر ژر تر اغېز لاندې راوستی. د پښتو او دري ترڅنګ یې ترکي ژبه هم روانه ویلی سوه چې وروسته یې نورې ژبې هم زده کړې. موټر او موټرسایکل یې زده وه، وسله یې هم ښه چلولی سوه او د آس په سپرلۍ کې ځانګړی مهارت درلودی. اعلی حضرت غازی امان الله خان کلکه دینی عقیده درلوده او 2 واره حج ته تللی و. غازی امان الله خان د محمود طرزي له لور ملکې سریا سره واده کړی و. ملکه سریا غښتلې افغان میرمن وه چې د ښځو د زده کړو په برخه کې ډیر خدمتونه کړي دي. د غازی امان الله خان له ځوانېدو سره سم د پلار امیر حبیب الله خان هر کال ژمی په جلال آباد او لغمان کې تیروه. نو د کابل اداره به شهزاده امان الله خان ته سپارل. شهزاده امان الله خان به د خلکو عرضونه اوریدل، په بندیانو به ګرځېده او د نرخونو څارنه به یې کوله چې د دغو ښو اجراءاتو له امله د کابل خلک له ده څخه ډیر خوشحاله او راتلونکي ته ډیر خوشبینه وه. په 1919 میلادي کال کې چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې ووژل سو، د کابل واک د غازی امان الله خان په لاس کې و. نو له همدې امله په کابل کې د خپلې باچهۍ اعلان وکړ. اعلی حضرت غازی امان الله خان واک ته له رسېدو سره سم د افغانستان بشپړه خپلواکي هم اعلان کړه. په ټول افغانستان کې د انګریزانو پر خلاف جګړه پیل کړه. انګریزانو ته سخته ماته ورکړه او انګریزانو هم د افغاني غازیانو په وړاندې تر ماتې وروسته د 1298 لمریز کال د اسد یزمري پر 28مه نیټه د غازی امان الله خان په مشرۍ د افغانستان بشپړه خپلواکي ومنله. اعلی حضرت غازی امان الله خان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د یوه قانوني حکومت د جوړولو او د هیواد د آبادولو لپاره دومره کار وکړ چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ساری ډیر لږ لیدل کیږي. د دولتي چارو لپاره نظامنامې یعنی قانونونه جوړ کړه. اساسي نظامنامه یا د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په 1400 لومړي هجري لمریز کال کې ترتیب د لوی جرګې لخوا تصویب او نافذ کړ. خلکو ته قانوني ازادي ورکړه. ښوونځي او درس ځایونه تاسیس کړل. لوی لارې، پلونه او ودانۍ جوړې کړې. اورګاډي، ټلیفون سیستم، راډیو او نور چاپي مطبوعات یې رامنځته او پراخه کړل. بودیجه ترتیب کړه. لوی جرګې جوړې کړې. د دولت شورا تاسیس کړه. د ملي شورا طرح ورکړه او په ټول هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره هڅې وکړې. همدا د اعلی حضرت غازی امان الله خان د کار او زیار نتیجه وه چې ښکېلاک زبېښلی او استبداد کوټلی هیواد د افغانستان له نورو هیوادونو سره د سیالۍ جوګه سو. نوی تمدن او پرمختګ پکې رامنځته سو. انساني حقوقو او ازادیو ته ارزښت ورکول سو. د نړۍ د 2 لوی استعماري ځواکونو روسیې او انګریز ترمنځ د مثبت آزاد پالیسۍ چلول رامنځته سول او د افغانستان دولت د اسلامي هیوادونو په منځ کې د یو ځانګړي ځواک په توګه سر راهسک کړ. اعلی حضرت غازی امان الله خان اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې 5500 توپکونه او له هر توپک سره 1000 دانې کارتوسه، 106 توپونه او له هر توپ سره 1000 دانې ګولۍ، 8 الوتکې، 6 ټانکونه، 15 زغروال موټرونه، 1000 دانې نظامي خولۍ، 300 دوربینونه، د قند جوړولو فابریکه، د کاغذ جوړولو فابریکه، د تار غړولو فابریکه، د کیمیاوي موادو جوړولو
اوبدلو ماشینونه، د تڼۍ جوړولو ماشینونه، د جاکټ او جرابو د اوبدلو ماشینونه، د اکسریز 4 ماشینونه، د میوې ساتلو ماشینونه، د تیلو ایستلو او اوبو ایستلو ماشینونه، ډیر موټرونه، 12 د اور وژلو موټرونه، 800 راډیوګانې، د جراحي سامان آلات، د بیلابیلو ناروغیو درمل، د زده کړې سامان، برقي سامانونه، زراعتي موټر او داسې نورې له ځان سره افغانستان ته راوړل. انګریزانو په افغانستان کې د خپلې شرمونکې ماتې له امله له ډیره وخته اعلیحضرت غازي امان الله خان ته په کمین کې ناست و. نو له غازي امان الله خان څخه د غچ اخیستلو لپاره د امان الله خان پر ضد داخلي اختلافونه ډیر کړه او د حبیب الله کلکاني په مشرۍ یو شمېر خلک د امان الله خان پر ضد راپورته کړه. امان الله خان نه غوښتل چې د واک پر سر افغانان په خپلو کې سره وجنګیږي او د یوه افغان په لاس د بل افغان وینه توی سي. نو له همدې امله له قدرت څخه لاس واخیست او له افغانستان څخه د وتلو اراده وکړه. د 1408 لمریز کال د غبرګولي پر 4مه نیټه چې د 1929 میلادي کال د می له 23 نیټې سره سمون لري، د سپین بولدک له لارې له افغانستان څخه ووتی او د برطانوي هند له لارې ایټالیا ته ولاړی او پاته ژوند یې هلته د هیواد په بیلتون او یاد کې تیر کړ. په پای کې دا په هیواد مین افغان مشر په ایټالیا کې ناروغ او د تداوی لپاره سویزرلند ته ولاړی چې د 1439 لمریز کال د غوایي پر 5مه نیټه چې د 1960 میلادي کال د اپریل له 25 نیټې سره برابر ده د سویزرلند په زوریخ کې وفات شو او د همدې کال د می پر 9مه نیټه د مازیګر پر 4 بجو په جلال آباد کې د خپل پلار ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. د وطن په خاورو کې هډونه آرام سول او په ابدي خوب پکښې ویده سو. روح دې شاد او فردوس جنت دې ځای سي.